ملا برادر د حقانی د ورور په اړه څه وویل، څنګه سزا به ورکول کیږي؟ بلخوا رئیس الوزرا څه زبردست کار وکړ او د ملي بیرغ په اړه هم ډیر زیات مهم خبر شته دی. نو ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی دا چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال او د دې ډلې د مهم مشر ملا عبدالغني برادر دفتر ویلي داسې نه کیږي چې د خدای جل جلاله له کلام څخه سترګې پټې شي. د هغه منشي ویلي د عالم ګل حقانی ورور او هغه ښځې او کسان چې په کومه کوټه کې ګیر شوي باید په محضر کې مجازات شي. د طالبانو د پاسپورت رئیس عالم ګل حقانی د ورور د عیاشۍ ویډیو تېره ورځ پر ټولنیزو رسنیو راپورته شوه چې طالبانو لاس په لاس نیولی دی. دوهم ښه خبر دا چې د طالبانو رئیس الوزرا ارګ کې نیالګي کېنول. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې نیالګي کېنوي او د هېواد په ابادۍ کې ونډه واخلي تر څو هېواد سمسور او آباد شي. دریم بیا د ملي بیرغ په اړه هم خبر دا دی چې ترکمنستان کې د طالبانو سفیر د ملي بیرغ تر سیوري لاندې دنده پیل کړه. حاجي فضل محمد صابر د طالبانو له لوري په ترکمنستان کې د دوی سفیر مقرر شوی چې څنګ ته د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ راپانده دی. طالبان په دې وروستیو کې د حقیقت په منلو مخته ځي او داسې ښکاري چې حقیقت منونکي هم پکې شته. د ملتیا مو ډیره زیاته مننه دا چې د سوله افغان یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی. ویډیوګانې ګورئ، لایک کوئ، خپل نظریات په کومنټ کې لیکئ. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه. د لا ډیر ملاتړ او همکارۍ په هیله مو تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.